د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. بدخشان کې 14 یو کس وژلی او 3 ټپیان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې 14 یو کس وژلی او 3 ټپیان کړي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی وایي د 14 نه پرون 4 بجې او 3 دقیقې د فیض آباد د خرولۍ څنګ ته وشوه. احمدی زیاتوي یو وژل شوی او 3 ټپیان ملکی کسان دي او د طالبانو ته په د 14 کې تلفات نه دی اوښتي. په فیض آباد کې د 14 داسې ملکی کې چې له څو ورځو راهیسې د بدخشان په څو ولسوالیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ وسله والې نښتې هم شوي دي. او د افغان جنو ښوونځیو پرانیستو په اړه د پاکستان له صدر اعظم مرسته غوښتل شوې. د نجونو د زده کړې د حقوقو فعال ملالۍ یوسفزۍ د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې پر افغان طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. میترا د 11 ټولګي زده کوونکي چې نشي کولی ښوونځي ته لاړه شي اوس یې حقاقي یا پر لرګیو نقاشي پیل کړی. میترا چې له یو کال راهیسې له زده کړې به برخې ده وایي غواړي ښوونځي ته د نه تګ اندېښنه د نقاشۍ او د تزییني توکو په جوړولو سره هېره کړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ویونکي واوسي. میترا چې پخوا د فوټبال لوبغاړی هم وایي د خوښې وړ ورزش او لوړ زده کړو دوام ورته نشونی ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د تعلیم د حقوقو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده د سپتمبر په 24مه چې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې له 6 ټولګي پورته نجونو ته اجازه ښوونځي ته د تګ ورکړي. نوموړي دا هم لیکلي اوس مهال افغانستان یوازینی هېواد دی چې نجونې منځنۍ ښوونځیو ته د تګ حق نه لري. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.